بیا نو هغه د ښځو د خوښې وړ شیان دي ښځې ډېر خوښوي ښځو ته یې وښیي دا ګورنګه پر دې کې مسکا دا موږ دا کار کوو دا غمو کار کوو د غمی دی او داسې دا چاپه ده دا یعنې دې ته وایي دې کټان ده دې ته ډېر کار کوي دې ته اوس مطلب 10 دپې هم کار کوي او 15 دپې هم کار کوي او بخمل ته چې دا بخمل کې بیا یو دپه 2 دپې کار اوس دا 4 زره دا 3 زره ته سودا یو غاړه دا به صحیح راوړه هغه چې دا مکمل کالی څو مکمل کالی 600 روپۍ 500 روپۍ 800 روپۍ داسې هغه په دې سره پرتوب کې باران هم کوي هغه نوي نوي دا سټایلونه دغه شیپونه ښځو ته ښیو چې هغوی کوم چې په خپل خاوند باندې زور یې نو بس هره جمعه به نوي نوي کالي واغوندي او دا خو دا نه بس دا پکې یعنې دا د ښځو ترمنځ رقابت ده رقابت د چا څنګه خوښ شي هغسې کوي دا لمبه چاپه څوک ورته برج خلیفه وایي او لمبه چاپه او لمبه چاپه او دا برج دې خلیفه بیا 3300 اتیا غمي خوړلي دې ځای نه ښکته لکه د دې اندازه چې ده د دې یو ټاپې 6 زره ده شپږ زره غمي دا یو دانه هغه 6 زره غمي یو تخته 6 زره یو تخته صرف دا یو د دې بیل ده یو 1150 دا څلور دا ورته لګوي یا نه لګوي نه دا جدا راځي ها ها لکه په شپ کې جوړ پنجابي درزي جوړه ده ها دې کې بیا موږ 2 رقم 2 ډیزاین ورکول پم دی او چاپه کې د مینس کې دلونه وباسل او بیا سیده لیکي سلامونه دوستانو خدای دې چې روغ جوړ اوسئ د سهار جمعې پورتن اوسئ زمونږ که خولې م کړې علامات مې ځکه چې موږ اوس ننګرهار ته راغلی یستو جلال آباد ښار کې یستو د څلورمې ناحیې سره مجبور آباد سیمه ده او تاسو اوساس ګورئ ډېر ښایسته ډیزاینونه موږ ولیدل دا نو هغه د ښځو د خوښې وړ شیان دي اوساس به موږ ته ځان هم معرفي کړي او دغه کالي چې اوس په کالیو کې دغه کوم یخکونه جوړېږي دې په اړه به هم لږ معلومات راکړي سلامونه استاد جانه خبر کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي او دغه طریقه به ماته دغه مرحله د اول څخه به راته داسې معرفي کړي وعلیکم السلام او خدای دې وکړي تاسو ټول روغ جوړ یاستئ نوم مې دا عبدالشکور د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم مجبور آباد کې فلحال او داسې دا موږ دا کار کوو دا غمو کار کوو دا غمي دي او داسې دا چاپه ده دا یعنې دې ته وایي موږ ورته چوکاټ وایو او تاسو څوک ورته چوکاټ وایي څوک ورته ډهي وایي څوک ورته چاپه وایي که نه او دې ته څو نومونه اخیستل کېږي دغه اوله مرحله یې کوم مرحله ده که دا راته تشریح کړي اوله مرحله د دې اول به دې ته دا چاپه جوړی ډهي به جوړی که نه بیا دې چې دا جوړه کړه دې دپاره به دلته غمي اچوي دا به ورته ښایسته جوړی پوډرو سره بیا به دې دا داسې لکه دا ما چې څنګه وکړل دې طریقه باندې به ډکی بیا به دا لازګاه ده خپله د دې نوم لازګاه ده دا به په دې اچوي او بس بیا به داسې راجګوي داسې او دا بیا هلته ماشین لاندې کېښودل کېږي ماشین پرې پرېس کېږي بس صحیح پاتې کېږي دا لکه شرش غوندې دغه کوم دا چې د تش ده او دلته چې د غمی په دې په سر کېږي بیا دا چې د پلاستیک کېږي او دا سلیش لري خپل سلیش لري دا د ماشین کې کوي ماشین کې پرېس کوو بس ورته اچوو بیا ته ماشین پرې پرېس کوو بس خپله پاتې کېږي هلته دا بېرته اوچته راځي غمی هلته پاتې کېږي دغه یو دغه پلاستیک د شرش څو کالیو لپاره یا څو متر سره رقم د حساب ورته کار کوي دا پوره دا یو تان راځي 80 متره راځي او دا بیا چې موږ چې استعمالو دا د ټوټې ته ګورو دا کتان ده اوس دې ته ډېر زیات کار کوي دې کتان ده او دې ته ډېر کار کوي دې ته اوس مطلب 10 دپې هم کار کوي او 15 دپې هم کار کوي او بخمل ته چې دا بخمل کې بیا یو دپه 2 دپې کار ځکه هغه بخمل پشم ډډېږي د هغې پشم ورته کېږي نو زر خرابوي دا متر په څو دی څه رقم حساب دغه طریقې که موږ ته وایي او تاسو خو د کار کوي که نه دغه کلیج جوړوي متر جوړوي یا کلیپ سر جوړوي موږ داسې کوو چې بس ګاګ سره خبره کوو چې په څو باندې برابر شو دلته غمو اندازې ته ګورو اوس دا 2940 غمي دي دا مطلب 300 روپۍ جوړه جوړو 400 300 او دا بیا 2500
داسې جوړو. دلته اندازه هم لري؟ 2000 اندازه نه وګوره. دوست ښه او دا دی خپل اندازه 2900 څلېرویشت دانې غمي دي. اندازه دی یو ټاپي شمار ده. دا موږ ته بیا پته کېږي چې دا څومره مصرف په دې راځي او د دې بیا خپل ده. دلته نور ټاپي دي هر یو خپل ده. دا نام خو دغه دی ټاپي. دا دی اوس د خپل د دې اندازه ده. د دې دا به د یخني او د دې یخن دغه د یخن او د لمن شته فرق دی. او فرق دی. دا اوس ورته هم بله جوړه کړې ده. دا اوس دا 4000 دا 3800 دا یوه غاړه ده. دا یوه یخن ده. دا به صحیح راوړه لکه واه او دا چې دا بیا لمن ده. اوس د دې قیمت بیا زیات ده. 600 روپۍ راځي 500 روپۍ راځي. او دا 4600 غمي کړي ده. دا 4600 یو 4600 د دې بیا غمي قیمت زیات ده. بیا دا لمن او چې دا مکمل کالی مکمل کالی 600 روپۍ 500 روپۍ 800 روپۍ داسې هغه په دې سره پرتوب کې باران هم کوي بعضې خلک او صادر کې څوک یو طرف څوک دوه طرفه. اوس دې سره مې دا صادر جوړ کړی. دا په ټیکرۍ کې هم جوړېږي که نه استاده؟ او صادر ده په ټیکري کې. دا ټیکری ده د دې جامو. دا ټیکرۍ څه جوړوي ورته؟ ټیکری هم دې سره حساب وکړه. کله چې بیا څوک ځان ته جوړوي 200 روپۍ اخلي 1.5 روپۍ داسې راځي. څنګه دا کاروبار بیا د دې څنګه ده؟ ځکه کاروبار پورې فرق کوي. څنګه اوس کاروبار څنګه ده؟ مخکې څنګه و؟ ګرمي ده اوس لږ کار کمزوری شوی ده خو ژمي کې بیا ډېر ښه و. هلته بخملو باندې کار کېده که نه دا غمی په بخمل ښه ښکاري. لږ وخت هم ډېر کار کوي او کتان خو زر خرابېږي که نه مصرف په دې غمو ډېر راځي نو خلک زیات نه خوښوي. دغه ماشین دې چې ده دغه دې ما نوی ولید. کار ډېر زیات شوی ده. هر څوک عام شوی ده بیخي ډېر زیات. دا ننګرهار خلک چې دا بیا ډېر خوښوي. نو ډېر دا خو ممکن دغه ښځې چې دي دا کالي چې هره جمعه وګورې جوړ کالي به دی. دا چاپه ده که نه ګوره دا چاپه ورپسې نوې راوځي که نه په دې خاطر خلک زیات موږ هم دا نوي دا سټایلونه دغه شیپونه هغه ښځو ته ښیو چې هغوی کوم چې په خپل خاوند باندې زور نو بس هره جمعه به نوي کالي واغوندي. او دا خو ده نه بس دا اوس ګوره دې کې دوه رنګه هم راځي. دا هدایانې دي. دغه فارمټونه موږ ته راوښیست. دا دوه رنګه ده ګوره ښه. دې کې خوښه د جار رقم غمی چې یو دا ول لګي بیا ورپسې دا لګي د پاسه یا دوه رنګه راځي. دی یو سمپل ما سره لږ شته ده خو پوره کړی مې لا نه ده. راوښیه دغه دوستان موږ هغه لیدونکو چې پوه شي دغه بیا هغه ښځې ډېر خوښوي. ښځو ته یې وښیي. دا دوه رنګه ده. فریدالله هغه کمیس راکړه. هغه ښځې چې دغلته ننګرهار کې دي بیا څلورمې ناحیې کې مجروبات کې نو دا کالي شیپونه دي چې هر وخت ښه ښایسته شیپونه ورته جوړوي. دا بیا پنجابي جوړه ده. پنجابۍ کې هم جوړېږي؟ پنجابي جوړه کوي. دا بیا خپل دا د هلکانو ډیزاین کې ده. دغه لمن یې تاسو ورته جوړ کړي؟ او دا لمن یې هر څه موږ ورته خپله جوړ کړي. دا بیا خپله دغه فارمټ قالب لري؟ خپل قالب دی. هر یو خپل قالب راځي. بیا دا قالبونه یې څنګه دي؟ دا دلته پیدا کېږي خپله ورته جوړوئ؟ دا خو موږ فرمایش ورکوو بیا موږ ته په هماغه خپل فرمایش کې جوړوي. چېرته جوړوئ؟ ښار کې به دلته جوړېږي؟ ما لکه پېښور کې ځکه دغه شیان هلته هم جوړېږي دلته هم جوړېږي. شیان د پېښور څخه راغلي؟ نه بس دا دلته خپله ماشینونه لري او بس ښه ډېر شته جوړېږي. هغه ډېر ښایسته ښځې شیپونه دي. دا یو سمپل لګولی خو خیر دا به نور هم لګوو. نه او سمپل هم یو دانه لګولی. دوستانو دغه سمپلونه دي. دغه ځکه چې هر دوکاندار څخه ځي هغه کله رنګباز څخه ځي بیا هغه کتابچه د رنګ ته وباسي. اوس دغه استاد جوړ کړی چې هر رنګ کې مسلسل سپک اوسي په هماغه لمنې اوسي یخن اوسي هغه نو ښځې چې دي بیا په خپله پوهېږي نو سیل بازي چې ده د ښځه کې ډېر زیاته ده نو موږ چې کله ګورو. دا خو خاص کر د ښځو لپاره دي. څومره وخت کېږي استاد دې کاروبار کوي؟ دا تقریبا دا یو کال کېږي شاوخوا. دلته یې کاروبار کوي؟ دلته هم دلته. څنګه بیا دا خلک دې ځای خوښوي یا نه؟ د کابل خلک ډېر خوښوي؟ ډېر زیات. له کابل نه هم راځي. دلته بعضې خپلوان دلته اوسېږي د ایسته مزار او د نور هغه ولایتونو خلک هم دلته اوسېږي بیا هغوی خپلوان ته وړي راوړي بس ورته جوړوي. خوشحاله اوسه. دغه ماشین مولانا به پوښتنه وکړي استادانې کې اجازه یې اوسي. صحیح ده که نه؟ اجازه یې ده. دا څنګه ګرم ده؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام. ان شاء الله جوړې. کابل کې د ځان معرفي کې ماته. نوم مې فریدالله ده. ننګرهار اوسېدونکی. فلحال په مجبور آباد کې اوسېږم.
فرید الله جانه اوم نه سوځي دغه لکه اوتو غوندې ګرم ده دغه کار څنګه ده بلکې بالا د څومره وخت کېږي دا کار کوي اوس کې یو کال شاوخوا کېږي دا کار کوم شکرالله د څه دا مې ورور ده آخی زه نو هم لکه شاګرد دی پوه چې مثال پیسې دي کمې دانې کې ټول کار به په تا کوي ورځ کې څو جوړه کالۍ بیا جوړوي داسې شل دېرش جوړې کوو چې دا کار خرابه دی اوس 10 جوړې راځي 15 جوړې راځي دا مربوط هغه سیزن کېږي نو چې ګرمۍ وکړي ژمي کې همونږ کابل کې بیا جوړ کړي بیا موږ سره کار کوي ولې نه سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ سلامت دوستانو موږ سره تاسو هغه د کالۍ غمۍ انځورونه وګورئ او تلیفون وښیه دا د نګینه جوړولو هغه طریقه ده چې ونه غورځي دغه استاد دغه سمپل نه خو که دغه دوستان ته معرفي کړي دا رقم جوړېږي دا د دا سمپل ده یو دا تاج په نوم باندې ده او دا تاج په نوم راځي دا ده او د دې دا په کتان کې جوړ ده او اصلا دا په بخمل کې بیا ډېر ښایسته ښکاري اوس موږ سره داسې بخمل هغه نشته سیزن هم نه ده ننګرهار ده که نه ننګرهار کې خو ګرمي ډېره ده او دی بیا د هلکانو په ډیزاین کې ده هلکانو په شیپ کې جوړ ده پنجابي درزي جوړه ده دې کې بیا موږ دوه درې رقمه دوه درې ډیزاین ورکول په همدې یو چاپه کې دې منځ کې ډیلونه وباسل او بیا سیده لیکې دا چې کوم یو کې ښه راځي که څه ورته وي بخمل کې ښه راځي که دا بل بخمل کې ښه راځي کتان او کاټن ټولو کې لګېږي او بخمل کې ښه راځي بخمل کلک راځي هغې کې او کتان کې هم ښایسته راځي کلک کوم شیپون څخه ډېر بیا خلک دلته استفاده کوي دغه شیپونه دلته چې ډېره زیات ارزښت ډېرې لیکې دي دلته چې ډېر زیات وچلېده چې دا ټیک ټاک چاپه وه چا ورته لمبه ویله واه چا ورته ټیک ټاک برج خلیفه ویلې چې استاد یې راواخلئ شیپونه یې ورته راواخله استاده انشاءالله چې دا خلک یې وګوري خلک یې څه کوي ښځې ډېر خوښوي او نه انشاءالله خلکو ښه ارمان پرې ورېځو ښه او ټولو هر چا پرې ښه کابل خلک خبر نه دي چې خبر شي کابل خلک هم کوي ولا هم خبر دي اوس خوارځي کې دا شته ده دا چاپې دا ډیزاینونه ډېر زیات او دا ډیزاین ډېر زیات وځي او دا دې کې استاد بیا هغه نه دي لیکلي د نه د یو کې نه راغلي او دې کې نه دي راغلي بیا د نورو کې اندازه شمار شته ده او یو دا ده اوس د دې یو قیمت لکه د دې اندازه ده د دې یو ټاپې 6,000 ده 6,000 غمي دا یو دانه هغه 6,000 غمي یو تخته 6,000 یو تخته صرف دا یو د دې بیل ده یو 15 دا ورته لګوي یا نه لګوي نه دا جدا راځي او دا راځي بابل او یو څه دا لمبه چاپه سو ته برج خلیفه وای او لمبه چاپه او دا برج خلیفه دې 3,300 غمي دې ځای نه ښکته دا استاد چې موږ ته راخستې دغه فورمټونه دي یا چوکټونه دي چې د دې خلکو دغه نګینې او یا غمي چې پکې لګي په کالۍ کې د دې څخه ډېرو خلکو استفاده کړي نه خاطر چې دا موږ ته راوښودل استعمال ډېر زیات و سکه ډېر زیات استعمال البته جلابات کې استعمال زیات و او یو دا ډیزاین و دا هم ډیزاین دوستانو موږ سره هغه نور انځورونه وګورئ او تر پایه څنګه ماته وکړئ او دغه شیوه د غاړه ده او دا یخن ورته څوک ته غاړه وایي دې ته بیا کوم سټایل وایي همدا لمبې چاپې برج خلیفه او یوازې دا ورسره راځي هغه بیا جدا کنه دا د ښځو ترمنځ رقابت ده رقابت د چې څنګه خوښ شي هغسې کوي خوشحاله اوسئ موږ سره وګورئ هغه دوستان آرام شي نور هم راولم ته بس